د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه د افغانستان اسلامی امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون د درېیمې کلیزې په مناسبت کې جوړو شویو مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. په دغه نمانځغونډه کې د کابینې محترمو غړو او ډیری لوړپوړو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند یادو مراسمو ته د خپلې وینا پر مهال وویل: الحمدلله له ډیرو قربانیو، ستړیاو او زحمتونو وروسته د الله تعالی په مرسته او د دوحې تړون پر اساس په افغانستان کې د 20 کلن اشغال پای ته رسیدو ته زمینه برابره شوه. د کب 10 د افغانستان په تاریخ کې یوه مهمه ورځ ده چې پر دې ورځ د اشغال پر تابوت وروستی میخ ټک وهل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال زیاته کړه: د دوحې مذاکراتو پر مهال د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون شپه او ورځ پرته له کومې ستړیا د شریعت پر الله تعالی باندې د پوره باور او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره له امریکایي لوري سره مذاکرات ترسره کړل. د یادو مذاکراتو پر مهال د اسلامي امارت د ټولو مشرانو او مذاکراتي ټیم د غړو ترمنځ پوره اعتماد، اخلاص او صداقت موجود وو. په هر لوی او کوچنی خبره د شریعت او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مشوره کېدله. محترم ملا صاحب وویل: د دوحې په تړون کې هیڅ داسې څه نه دي لاسلیک شوي چې هغه د له ملته پټ وي. موږ ته د مذاکراتو پر مهال ډیرو وویل چې تاسو به حتما له امریکایانو سره پټې معاملې لرئ، ځکه امریکا د نړۍ ستر طاقت دی. خو نن مو ثابته کړه چې له امریکا سره هیڅ پټه معامله نه ده شوې. هیڅ اډه او پردی پوځي په افغانستان کې نشته او په ټول هیواد اسلامي امارت حاکمیت لري. محترم ملا صاحب د دوحې تړون په اړه زیاته کړه: اسلامي امارت د دوحې له تړون څخه سرغړونه نه ده کړې، خو برعکس بیا امریکا خپلې کړې وعدې نه دي پر ځای کړي. د افغانانو ملي شتمني یې کنګل کړې. د اسلامي امارت مشرانو نومونه یې له تور لیست څخه نه دي ایستلي. پر افغانستان یې بندیزونه لګولي او نړۍ یې له اسلامي امارت سره له تعامل څخه راګرځولي. موږ له نړۍ او امریکا سره مثبت تعامل غواړو. دوی باید پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لري او هر څه د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې په پای کې محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه واوسي او په ډیر صداقت سره د دغه ځورېدلي ملت خدمت وکړي. ګلابونو د نرګسو د خوشبو وطنه در باندې ویاړم د پتمنو نومیالو وطنه.